د اسدالله خالد تازه مرکه د پاکستان او طالبانو په اړه یې څه ویلي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ په هر څه به پوه شئ. درنو مینوالو او کتونکو السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي د پاکستان په ګډون هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې لپاره له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي باید پوه شي چې تروریزم پوله نه لري او دا اور به د هغوی تر لمنې هم رسیږي. ښاغلي خالد له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت په نوم د داعش ډله او طالبان له یو بل څخه جلا نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دې اړه چې آیا روسیه او ایران له کومو طالبانو څخه ملاتړ کوي وویل تروریزم حد او پوله نه لري. خو ځینې کسان له داعش سره د دښمنۍ لپاره دا کار کوي یا داعش په مقابل کې له طالبانو څخه استفاده کوي، خو د ورځې په پای کې موږ د داعش او طالبانو ترمنځ جلاوالی نه وینو. د ښاغلي خالد پر وینا که په سیمه کې کوم هیواد له طالبانو څخه چې پر وینا یې د تروریزم مور ده ملاتړ کوي نو لوی اشتباه کوي. د دفاع وزارت سرپرست په دې اړه چې آیا طالبان له روسیې او ایران څخه نظامی مرستې ترلاسه کوي او که نه په څرګند ډول څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د دوی ترمنځ اړیکې شته دي او دا مسله د روسیې او ایران لخوا هم تایید شوې ده. د دې وړاندې ځینو امریکایي چارواکو هم ادعا کړې وه چې روسیه له طالبانو څخه نظامی ملاتړ کوي. همداشان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې هم ویلي و چې القاعده د ایران په ملاتړ افغانستان ته جنګیالي راستوي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.